السلام علیکم ګرانو مینوالو. کاروان مومند صاحب نه هم نظم واورېد، اوس به زه خپل یو نظم درته ویم. امید لرم چې خوښه به مې شي. او د مسافرۍ مرګ پورې نظم دی. یو مسافر مسافرۍ کې مړ شو، و مزدورکار په مزدورۍ کې مړ شو. او د زنکدن سخته یې تېره کړله، د بل وطن سخته یې تېره کړله. په زنکدن کې ارمان کولو، په دې خبره یې خفګان کولو. ګوره زمرم رسره هیڅوک نشته، او دنیا نظم رسره هیڅوک نشته. کاش چې بچی رانه چاپېره ناست وی، د خپل پردي رانه چاپېره ناست وی. کاش چې بچی رانه چاپېره ناست وی، د خپل پردي رانه چاپېره ناست وی. لږه غوغا لږه جاړه جوړه وی، ښه په عزت مې جنازه جوړه وی. او اوښکې مې ځي د بېوسۍ د لاسه، پردي وطن د زندګۍ د لاسه. چې مړ وجود به مې پولیس اوچت کړي، د هسپتال په حواله به شمه. او ما به په ستنو ټول سوری سوری کړي، او صندوق یې بند په جنازه به شمه. یاران دوستان راځي افسوس به کوي، خپلوان راځي افسوس به کوي. یاران دوستان راځي افسوس به کوي، خپلوان راځي افسوس به کوي. څوک به تپوس کوي چې څنګه مړ شو، په اکسیډنټ کې کاله جنګه مړ شو. او الله یې وبخه بخښنې دې اوس، ډېرې ایثار نه کوي د وړنې دې اوس. هلته یې کور په انتظار کې جاړي، څوک غلی غلی څوک په لار کې جاړي. او لکه کارګو به دې وطن ته لیږي، او پاپیایې به دې مسکن ته لیږي. هلته دې لږ ساعت په کور کې کېږدي، هلته دې لږ ساعت په کور کې کېږدي. خلک به جاړي تا به شور کې کېږدي، او سا عجیبه غوندې ماحول به جوړ شي. او یا وی دغه یو بول به جوړ شي. او بچی به جاړي ابو چرته درومې، بچی به جاړي ابو چرته درومې. بیا به راځي کلوی سفر ته درومې. او په دې پوهیږي چې بیا نه را درومي، چې انسان مړ شي بیا به سره درومي. او بس اخري تکلیف هغې ته رسي چې په دیني عمر سرتوره شوله. اول چې څومره زوروره وه، اوس ښه اسویلي کوي کمزوره شوله. او بیا به اعلان د جنازې شروع شي، بیا به جاړه جاړه نارې شروع شي. او دا چې په تا یې خاورې واړولې، بس په جاړه یې خاورې واړولې. داسې خاموشي به شي، بس خپله روانه زندگی به شي. بس که ښه عمل دې چرته کړی وي خو، که نیک عمل دې چرته وړی وي خو. ای ملنګیاره مرګی حق تی ګوره، ای ملنګیاره مرګی حق تی ګوره. والسلام.